د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او امریت تر چتر لاندې د مساخیل ولسوالۍ اړوند لادور سیاحتي سیمې ته فرهنګي سفر چې د ولایتي ادارو ویندویانو د بېلابېلو رسنیو خبریالانو او ځینو ادیبانو پکې ګډون درلود ترسره شو. د اطلاعات او امیر مولوي سبحان الله اعظم ازمون راډیو ته وویل چې د دې سفر موخه د رسنیو خبریالانو، ادیبانو او حکومتي ادارو ویندویانو ترمنځ د همغږۍ فضا پیاوړې کول او د دوی لپاره د سالمې تفریح زمینه برابرول و. د یاد سفر موخه همدغه وه چې د یادې سیمې طبیعي منظرې او سیاحتي سیمې دوی ته وښودلی شي او په ضمن کې د دغې سیمې ښکلا د رسنیو لارو خلکو ته وښودلی شي او د دې ترڅنګ د خبریالانو او ژورنالیستانو او د ویندویانو سیاحت او تفریح هم شوی. د سفر ګډونوالو د دا ډول سفرونو تنظیم د خبریالانو، ادیبانو او ویندویانو لپاره ګټور وباله ځکه چې دوی تل له فکري فشار او ستړیا سره مخ وي. د دوی په وینا چې دغه ډول تفریحي فرصتونه د ذهني سکون باعث ګرځي او د کاري روحیې لوړولو کې مرسته کوي. خوست د اطلاعات فرهنګ ریاست له لورې د فرهنګیانو، خبریالانو او نورو ملګرو لپاره دغلته تفریحي سفر و، مشاعره هم ترسره شوه او دغلته نور ترتیبات هم نیول شوي وو. دا ډېر یو ښه سفر بولمه د خپلو ملګرو لپاره، خپلو همسنګرو لپاره، ځکه دوی ډېر وخت په کاري ساحه کې وي، دفترونو کې وي، خپلو وظیفو کې وي یا د کار لپاره سهو ته ځي. خو دغه ډول یو تفریحي سفر وړاندې هم د اطلاعات فرهنګ ریاست له لورې نیول شوي دي، خو هغه هم ډېر ګټور ثابت شوي دي او دغلته چې نن ورځ یاد سفر برابر شوی دی د دوی لپاره، د دوی د ذهن د ارامتیا لپاره او د دوی د یو ځایوالي لپاره ډېر ګټور دی. انشاءالله ډېر ښه به تمام شي. کوم سفر د ژورنالیستانو، خبریالانو او ادیبانو لپاره په مخه اچول شوی و. د دې زیاتې ګټې وې. لومړۍ ګټه یې دغه وه چې دوی د تفریح سیمې لیدنه وکړله او د سیلانیانو لپاره یې دغه سیمې د ورښودلو لپاره ښه زمینه مساعده کړه. دوهمه ګټه دغه وه چې دلته د ادیبانو، ژورنالیستانو د یووالي او اتحاد لپاره زمینه مساعده شوه. او باید یاد کړو چې د خوست اطلاعات او کلتور ریاست تر دې وړاندې هم د دغه ولایت بېلابېلو تفریحي او فرهنګي سیمو ته ورته سفرونه ترسره کړي چې د ګډونوالو له لورې ستاینه او هرکلی شوی او په راتلونکي کې د دا ډول نورو سفرونو د برابرولو غوښتنه یې هم کړې ده.